سلامونه، وخت مو په خیر. د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 28 او د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر 18 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. په قطر کې د فوټبال نړیوالې شورا پرمختیایي او تخنیکي کمیټې رسمي غونډه کې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر ته د دغې کمیټې غړیتوب ورکړل شو. د فوټبال نړیوالې شورا پرمختیایي او تخنیکي کمیټه د نړۍ په کچه د فوټبال په پرمختیایي او تخنیکي برخو بحث کوي او حل لارو په پار یې لازمي پریکړې کوي. د یادونې وړ ده چې کارګر به له روان 2025 کال نه تر 2029 کال پورې د افغانستان په استازیتوب د فوټبال نړیوالې شورا د پرمختیایي او تخنیکي کمیټې غړی وي. سرپل نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. یما پټرول د افغانستان وزلوبې لیګ د 8 غوره لوبډلو پړاو کې سرپل د 14-0 نمرو په لوړ توپیر سیالې بلخ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته یې لار وموندله. سرخ پوشان هرات په لوړ توپیر صرافان هرات لوبډلې ته ماتې ورکړه. د نهمې اونۍ په دوام نن په 45مه لوبه کې سرخ پوشان هرات او صرافان هرات لوبډلې سره مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته سرخ پوشان هرات سیالي لوبډلې ته 6-0 ماتې ورکړه. په دې بریا سره سرخ پوشان هرات لوبډله د 24 امتیازونو ګټونکې شوه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د لومړي ځل لپاره د زون په کچه له 5 ولایتونو د 80 ورزشکارانو ترمنځ د پاور لیفټینګ سیالۍ پیل شوې چې 2 ورځې به دوام وکړي. دا سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې د خوست، پروان، غور، کابل او پر کوربه ننګرهار ولایت سربیره د کورنیو چارو وزارت ورزشکارانو ترمنځ ترسره کیږي چې موخه یې په دغه ولایت کې د پاور لیفټینګ ورزش وده ښودل شوې ده. او د نړیوال سپورټ له ډګره د پاریس سن جرمن لوبډلې لوبغاړی عثمان ډمبلي چې سږکال د سرو زرو توپ ګټونکی و د فیفا په ټاکنه د 2025 کال د نړۍ غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس چې پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.